بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانې موضوع ده د لر او بر د پښتنو تاریخي اړیکې او ستونزې اخرنۍ برخه. ګرانو وطنوالو، مونږ چې کله په مکتب کې وو نو مونږ ته به ویل کېدل چې په افغانستان کې د 50% نه واخله تر د 80% پورې پښتانه دي او افغانستان په حقیقت کې د پښتنو وطن دی، ځکه چې افغانستان پښتنو جوړ کړی دی. بیا چې کله بابر کارمل په قدرت کې وو نو د هغه په وخت کې یو کتاب چاپ شوی و چې په هغې کې ډېر کوشش شوی و چې په افغانستان کې د پښتنو شمېر کم وښایي، خو بیا هم په هغې کې د افغانستان د پښتنو شمېر 58% ښودلی شوی و. او د کوزې پښتونخوا یو کس په پښتنو PhD کړې ده، نو هغه وایي چې زه د افغانستان په کلي کلي ګرځېدلی یم، په کلو او په خاصه توګه په غریزو علاقو کې خلکو د سره مردم شماري پېژندله هم نه. نو هغه لیکي چې په افغانستان کې د پښتنو شمېر کم از کم 80% دی. خو که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو د احمدشاه بابا نه وروسته د خلقیانو او د طالبانو د دولت نه پرته د افغانستان په بیروکراسۍ کې چې د شاه به اصلي معنو کې د دولت واک او اختیار په لاس کې و، په هغې باندې د تاجکو مکمله قبضه وه. نو هغه غیرو پښتنو یوه داسې لوبه وکړه چې دوی به علاقو ته لاړل او د بېسواده پښتنو نه به په فارمونو ګوتې ولګولې چې موږ د ولس شمېرنه کوو، خو د قومیت خانه بیا پکې خالي پرېښودې وه. نو بیا به پکې وروسته د هغې کسانو قومیت تاجک یا بل یو قومیت ولیکلو، چې د هغې پایله دا شوه چې د CIA او نورو بین المللي کاغذاتو کې دا خبره په بشپړه توګه بیان شوې ده چې پښتانه په افغانستان کې 42% دي، او دنیا ته دا خبره ثابته کړه چې افغانستان په حقیقت کې د پښتنو وطن نه دی. خو زه دلته یوه خبره کول غواړم چې د افغانستان د نفوس اصلي پته نشته. څوک وایي چې د افغانستان نفوس 10 میلیونه دی، څوک وایي 35 میلیونه دی. نو که د یو هیواد یو دولت ته دا پته نه وي چې د هغه په هیواد کې څومره نفوس دی، نو هغه به د خپل ولس د خوراک، د اوبو، د صحت، د تعلیم او تحفظ لپاره اخر څه پلانونه مخ په وړاندې باندې بوځي. نو اوس زه طالبان وروڼو ته وایم چې په اولني فرصت کې دا کوشش وکړئ چې په افغانستان کې مردم شماري وکړئ چې د افغانستان ټول نفوس څومره دی، او په هغې کې به د هر یو قومیت پته هم ولګي چې څوک څومره نفوس لري. مخکې به په پاکستان کې د پښتنو نفوس 14% ښودل کېدل، خو چې اخري مردم شماري په کال 2019 کې وشوه نو په هغې کې د پښتنو نفوس 30% ته رسېدلی دی. خو په دې کې دوی د فاټا د علاقو او د کراچۍ د پښتنو ذکر نه دی کړی. نو چې هغه ورسره یو ځای شي نو ټول 58 میلیونه پښتانه په پاکستان کې شتون لري، چې په دې کې د میاوالي پښتانه د پنجاب سره تللي شوي دي چې هغه ځان له 4.5 میلیونه دي. زه چې په کابل کې وم نو ماته د پارلمان یو غړي ویلو چې مونږ وایو چې د کوزې پښتونخوا ولس زمونږ وروڼه دي، خو که د کوزې پښتونخوا نه په افغانستان کې څوک رئیس جمهور شي نو مونږ دا نه منو. مونږ د کوزې پښتونخوا په قام مین پښتانه پاکستان نه منو، خو پاکستان مونږ مني. بل اړخ ته مونږ افغانستان منو، ولې د بده مرغه افغانستان مونږ نه مني. ګرانو وطنوالو، د دې ویډیوز په تېرو شوو 2 برخو کې زما د دې دومره لنډ تاریخ نه مطلب دا و چې مونږ حالاتو ته د حقیقت په سترګه وګورو، د حقیقتونو نه ځانونه خبر کړو، ګنې زمونږ ستونزې ختمېدو واله نه دي. په موقتي ډول به داسې ښکاري چې زمونږ ستونزې حل شوي دي، خو څه وخت وروسته بیا څه د بهرنو اشغالګرو هیوادونو او څه د قام خرڅه او وطن فروشه افغانانو په وجه بیا مونږ افغان ولس او افغان وطن د ستونزو سره مخامخ کېږو چې هغه مونږ هر وخت لیدلی دي. د امریکې د مرکزي قماندان وایي چې په راتلونکي 6 میاشتو کې به د افغانستان امنیتي وضعیت یا داعش تر دې حده وده وکړي چې په آسیا او اروپا کې به دومره توانایي پیدا کړي شي چې امریکایان به په نښه کړي. هغوی اوس بیا بهانې لټوي او د افغانستان نه چې دا کوم غله تښتېدلي دي نو هغوی هم په بهر دنیا کې په قلاره نه دي ناست.
د محکوم افغانستان پښتانه 58 میلیونه ولس دی. د افغانستان نفوس خواوشا 32 میلیونه دی چې پای کې پښتانه 42% یعنی تقریبا 14 میلیونه دي. خو په دې 14 میلیونه پښتنو کې 15% پښتنو خپل ژبه، خپل کلتور، خپل پښتني کلوړه او تاریخ هر څه د لاسه ورکړي دي او د تاجکو دود، دستور، ژبه او عنعنات اختیار کړي دي. نو هغه څه د پاسه 2 میلیونه جوړیږي. نو پاتې پښتانه تقریبا 11 میلیونه شو او په هغه کې تقریبا 3 میلیونه په پیښور کې ناست دي. او که هغوی له اوس د پاکستان دولت هویت ورکړو نو بیا به هر یو کس ځان ته خکلک پاکستاني وایي. ځکه چې د کال 1989 نه تر د اوسه پورې د افغانستان یو دولت هم ونه توانېدو چې د دوی ورته مهاجر وای خپل وطن ته واپس راولي. خو بل اړخ ته ما ته په کوزه پښتونخوا کې یو کس هم څوک نشي ښودلی چې چا خپله پښتو ژبه او کلتور هېر کړی وي او اردو ژبه او کلتور یې خپل کړی وي. حالانکه د دې باوجود چې موږ د کوزې پښتونخوا پښتانه د جبر د لاندې ژوند تېروو، موږ د خپلې ژبې، کلتور او تاریخ نه قصداً ډېر زیات لرې ساتل شوي یو. موږ د محکوم افغانستان پښتانه د آزاد افغانستان خپلو قومي وروڼو پښتنو سره شاملېدل غواړو. پښتانه ټوټې ټوټې دي. اول موږ خپل کور جوړول غواړو. ازبک، تاجک، هزاره او داسې نور قومیتونه زمونږ ملي وروڼه دي. زمونږ د هغوی سره هېڅ ستونزې او اختلافات نشته. د اباسین نه تر دمو پورې دا زمونږ د ټولو په شریک وطن دی. د تیر شوي دولت په وخت کې په افغانستان کې د ژوند او د مرګ په منځ کې فرق بالکل ختم شوی و. د اوسني دولت په وخت کې شکر الحمدلله هغه ستونزې د منځ نه تللي دي او په افغانستان کې امن او سکون دی. خو راځئ چې نور مونږ د جذباتو نه کار وانخلو. راځئ چې هرې خبرې ته د زړه او د دلدلي ولس په سترګو باندې وګورو. د لوی افغانستان پلازمینه د کندهار نه کابل ته راوړلو هیڅ لاسته راوړنه ونه کړه. وطن مو تیکه تیکه شو. د پښتنو په سینه چاړه راښکته شوه. د نیمې نه زیات افغانستان د ډیورنډ لاین نه ښکته پروت دی او د کال 1840 نه وروسته د تیر شوي دولت پورې د محکوم افغانستان په ځمکه او د پښتون قام په سر د خپلو چوکو لپاره صرف معاملې شوي دي. زه یو افغان یم او د اباسین پورې زموږ وطن دی. زه په پاکستان باندې لاړې هم نه توکم. خو د کوزې پښتونخوا د ولس سره د آزاد افغانستان دولتونو ډېر زیاتې کړی دی. اوس به موږ د محکوم افغانستان پښتانه په دې خبره قانع کوو چې تاسو زموږ خپل تن، وجود او زموږ وینه یې او پکار ده چې موږ د آزاد افغانستان ولس د محکوم افغانستان ولس ته په ډاګه ووایو چې د لوی افغانستان پلازمینه دې پېښور شي. خو راځئ چې په شریکه د اباسین نه تر دمو پورې لوی افغانستان جوړ کړو چې دا د لر او بر د ټول افغان ولس او افغان وطن د بدبختو د ختمېدو واحد حل دی. ځکه چې موږ د لر او بر افغانان په شریکه لوی افغانستان جوړولی هم شو او آبادولی هم شو. ګنې تاریخ خو موږ ته وښودله چې 187 کالو شو، خو یوازې د بر نه خبره پاتې ده چې د هانګ نه انګریزان تلل نو هانګ یې په هر لحاظ سره اقتصادي طور او کلتوري طور اسمان ته رسولی او 80 میلیارده ډالر ورته نغدې پرېښوي. نو په محکوم افغانستان کې پاکستان هم یو کار کړی دی چې په پیښور کې یونیورسټۍ شته، سکولونه شته، کالجونه شته، پروفیسران شته، هسپتالونه شته، ښه تکړه تکړه ډاکټران شته، د هر یوې ادارې انفراسټرکچر یعنې زیربناوې شته، سړکونه شته، ریل ګاډي شته او د کلتور او تجارت یو سنټر دی. د کوزې پښتونخوا خلک د افغانستان په مقابله کې ډېر باسواده دي. د دنیا د هر څه نه باخبره دي. د لوی افغانستان په سکولونو، مکتبونو، کالجونو او پوهنتونونو کې به هم دا د کوزې پښتونخوا پښتانه خپلو افغانانو بچو ته او افغان وروڼو او خویندو ته درس ورکوي چې د تعلیم زموږ افغان ولس ته ډېر زیات ضرورت دی او د لوی افغانستان اقتصاد به اسمان ته ورسي. لکه څنګه چې مغربي جرمني په 40 کاله کې مشرقي جرمني د ترقۍ په لار ځان سره یو شان اوږه په اوږه ودرو. موږ په لر او بر کې 80 میلیونه پښتانه یو او چې دا نور ملي وروڼه راسره وي نو تقریبا 100 میلیونه نفوس جوړیږو. د لوی افغانستان د 100 میلیونو ولس بوج د کابل په شان یو وړوکی ښار نشي زغملی. د کابل محیط ډېر زیات تنګ دی او که موږ افغان ولس او خاص کر د پښتنو راتلونکي ته په غور سره وګورو نو د پیښور محیط ډېر زیات پراخه دی. په راتلونکي کې د لوی افغانستان د پلازمینې په توګه د پیښور محیط د نوښار، چارسدې، قبایلي علاقو او د کوهاټ پورې اوږدېدی شي. خو په لوی افغانستان کې
د کابل محیط اخر کم ځای ته اوږدوي. په دې لږ سوچ پکار دی. راځئ چې د خپل وطن او د خپل ولس په راتلونکي سوچ وکړو. په راتلونکي کې په لوی افغانستان کې د پلازمینې په توګه د کابل هیڅ ځای نشته. نو که د کندهار نه پلازمینه کابل ته راوړل کېدی شوه، نو د کابل نه پیښور ته ولې نشي انتقال کېدلی چې پیښور د تیمورشاه په وخت کې پلازمینه پاتې شوې هم ده. اوس پکار ده چې د لوی افغانستان مبارزه د محکوم افغانستان د کوزې پښتونخوا د هغه مشرانو په مشرۍ کې وشي چې څوک د اباسین نه تر دمو پورې لوی افغانستان غواړي او د افغانستان ولس ورسره څنګ په څنګ ودرېږي. په هغې مشرانو پسې نه چې څوک د پاکستان د قانون د لاندې د پنجابیانو د بوټانو د پالش کولو لپاره د محکوم افغانستان پښتانه هڅوي. د اباسین نه واخله تر د امو پورې دا دومره لوی وطن د لر او بر د افغان ولس په مړانه ازادېدلی او ابادېدلی شي. موږ د لر او بر پښتانه د یو بل نه 180 کاله شوي دي چې جدا شوي یو، خو د بر نه دا کار ونه شو چې موږ سره بیا یو ځای شوي وي. ما ته ډېر خلک لیکي چې د کوزې پښتونخوا ولس ولې د افغانستان سره شاملېدل نه غواړي. نو راځئ چې په دې لږ سوچ وکړو چې اخر ولې. ځکه چې د تاریخ په اوږدو کې آزاد افغانستان د کوزې پښتونخوا په ولس صرف معاملې کړي دي او دوی خرڅ کړي دي. بل اړخ ته پاکستان ورته یوازې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې 145 چوکۍ ورکړي دي، 55 چوکۍ ورله په مرکزي اسمبلی کې او 30 چوکۍ ورله په سېنټ کې ورکړي دي. دا زه یوازې د خیبر پښتونخوا د پښتنو خبره کوم. د بلوچستان د پښتنو چوکۍ جدا دي. د دې نه پرته پښتانه د پاکستان ولس مشران او د فوج لوی دستریز هم پاتې شوي دي او پاکستان د تل دپاره دا کوشش کوي چې د محکوم افغانستان پښتانه د پاکستان په مختلفو ادارو کې د ځان سره جذب کړي. خو چې افغانستان ته راځي نو په ویزه راځي. نو د محکوم افغانستان پښتانه په داسې حالاتو کې ولې د لوی افغانستان خبر وکړي. خو چې کله هغوی ته پته ولګي چې نور به زمونږ په سر د افغانستان دولتونه معاملې نشي کولی او نور به مونږ خرڅولی نشي، نو بیا تاسو ګورئ چې د کوزې پښتونخوا خلک لوی افغانستان غواړي او که نه غواړي. د کوزې پښتونخوا خلک نور د افغانستان په مشرانو پسې نځي او نه پې اعتبار کوي، ځکه چې د تیر شوي دولتونو مشرانو ټول عمر دوی خرڅ کړي دي او د اوسني د طالبانو د دولت دریځ لا هم په ډاګه نه دی چې دوی به هم د نورو دولتونو په شان د ډیورنډ کرښه نه منو او لر او بر یو افغان په شعارونو وخت دیکه ورکوي او که د لر او بر د یو ځای کېدو لپاره به څه عملي ګامونه هم پورته کوي. خو هسې نه چې دومره وخت دیکه ورکړي چې د محکوم افغانستان پښتانه د نورو دولتونو په شان د سره خپل ورونه ونه ګڼي. ځکه چې د اوسني دولت هم تقریبا 2 کاله پوره کېږي، خو د محکوم افغانستان د ولس او د اباسین پورې د افغانستان د ځمکې اړوند د دوی دریځ په ښکاره ډول د محکوم افغانستان ولس ته د غلامۍ په تیرو کې سرانه نه ورکوي. 180 کاله وشو د افغانستان مشرانو د نیم افغانستان ساتنه ونه کړې شوه. کله په یو راځي او کله بل، نو د لوی افغانستان ساتنه به یوازې څه وکړي. افغانانو وروڼو، تاسو ورته نه یوازې هیڅ هم جوړ نه کړل، وطن مو د ډبرې زمانې ته ورسوو. نو خبره اوس د حساب کتاب ده. 58 میلیونه خلک نور دا نه غواړي چې په سر د افغانستان مشران نورې معاملې وکړي. د افغانستان د مشرانو فطرت نه بدلیږي، د خپلو چوکو دپاره هر څه کوي. د لوی افغانستان په جوړېدو سره خو په پاکستان د منځ نه ځي، خو روس هم د لوی افغانستان نه ویریږي چې په مرکزي اسیا کې به دا مسلمان هیوادونه هم د افغانستان د اثر د لاندې راشي، چې د دې ټولو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، ترکمنستان او قزاقستان د تجارت دارومدار به په روس ختم شي، ځکه چې د دوی ټول تجارت د روس د بندرونو څخه کیږي. نو دوی به بیا د ګوادر د بندرګاه په لاره د دنیا سره خپل تجارت کوي او د دې مرکزي هیوادونو نه 3.5 کیلومتره لاره د روس د بندرګاه پورې ده او د ګوادر بندرګاه ته 1800 کیلومتره ده. بل ایران هم لوی افغانستان نه غواړي چې بیا ورسره افغانستان د اوبو او د ځمکې حساب کتاب کوي. ترکمنستان هم زمون د اقربات، الذوالفقار او د پنجده علاقې د افغانستان نه نیولې دي چې دوی ته د روسي استعمار نه په وراثت کې پاتې شوي دي. لکه څنګه چې د ډیورنډ د کرښې نه واخله تر د اباسین پورې ځمکه پاکستان ته د برطانوي استعمار نه په وراثت کې پاتې شوې ده. خو که چېرې لوی افغانستان جوړ نشي، نو دا ټول هیوادونه به ګل ګلزار وي او افغانستان به د تل لپاره د بدبختو سره مخامخ وي. چې کله مونږ لر او بر یو ځای وو، نو نه رانه چا په دلی کې، نه په لاهور کې او نه رانه چا په مشهد کې په آرام خوب کولی شو
او چې اوس لر او بر جدا دي نو موږ ترنه په آرام خوبونه نشو کولی. احمدشاه بابا چې به کله په لاهور او یا په دلی ورختو نو کابل ته به نه تلو، په دره بولان به راکوشو، پېښور ته به راغی او د وادي پېښور خپل وروڼه به یې د ځان سره کړل او په لاهور او په دلی به یې چغه وویسته. په تېر شوي دولت کې 9 سپتمبر د احمدشاه مسعود د ورځ لمانځل کېدله او دا ورځ د افغانستان ملي رخصتي وه. نو آیا د احمدشاه بابا ورځ چا لمانځلې وه؟ آیا د هغه ورځ د افغانستان ملي رخصتي وه؟ یا زما افغانان وروڼو، خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړئ او لږ سوچ وکړئ. افغان ولس او دولت خو احمدشاه بابا هم هېر کړی دی چې د هغه د مرګ کلیزه وه. نو په افغانستان کې نه د دولت په سطحه، نه ولس او نه د افغانستان په رسنیو او ټلویزیونونو هیچا هم نه وه لمانځلې. خو موږ په کوزه پښتونخوا کې په پېښور کې ښه په عظیمالشانه طریقه د بابا ورځ ولمانځله. نو تاسو خو احمدشاه بابا هم موږ ته پرېښودو، خو موږ د محکوم افغانستان پښتانه په دې ویاړ یو چې احمدشاه بابا په اصلي معنو کې زموږ بابا دی. نو ځکه خو د یو محصل مشال خان په مردان کې د قتل کېدو نه وروسته د هغه پلار اقبال لالا یو شعر ویلی و: احمدشاه د وخت باتوره اوس راپاسه، احمدشاه د وخت باتوره اوس راپاسه، اجدها د پښتنو په وینو لاندې. نو ناس په پاکستان کې دي خو ګوري کندهار ته. زموږ د محکوم افغانستان د پښتنو په پاکستان کې سیاسي طور هیڅ ځای پاتې نه دی. هغلته به موږ ټول عمر د پنجاب غلامان یو او دا موږ محسوسه کړې هم ده. خو د بده مرغه د بر نه موږ له هېڅوک هم لاس نه راکوي. موږ د محکوم افغانستان پښتانه خدای د غلامۍ لپاره نه پیدا کړی، خو جبر غلامان کړي وو. ګرانو وطنوالو، چې لوی افغانستان جوړ نشي نو ستاسو څه خیال دی چې دا بدبختۍ به په افغانستان کې ختم شي؟ کله هم نه. او چې ډیورنډ لاین ورسره په رسمي توګه ومنئ هم نو بیا به درته پاکستان وایي چې د افغانستان په دریابونو به بندونه نه جوړوي، ځکه چې بیا به هغوی ته اوبه کمیږي. او پاکستانیان وایي چې موږ به د افغانستان سره یو جنګ د اوبو په سر خامخا کوو. نو نوره د سندرو او د شعرونو نه خبر ووتله، دا مې د بابا وطن او دا مې د دادا وطن. نو زموږ د بابا وطن د امونه تر د اباسینه پورې و او که د امونه تر ډیورنډ لاین پورې و. په 22 د جنورۍ کال 2020 کې په طلوع ټلویزیون په تودو خبرو کې 3 سیاسي شنونکي ناست وو. د سیاسي چارو شنونکي داود ناجي غیر پښتون و، د نړیوالو ستراتیژیکو چارو شنونکي محمد حکیم صافی او د سیاسي او نظامی چارو شنونکي عزیز تانکزی و. دا دواړه پښتانه وو. نو داود ناجي وویل چې ډیورنډ لاین بین المللي سرحد دی. نو په هغې محمد حکیم صافی ډېر سخت عکس العمل وښودو او ورته وویل چې تاسو غیر پښتانه په دې وجه د لر او بر یو ځای کېدل نه غواړئ چې بیا به ستاسو حیثیت څه پاتې شي. خو زه دلته یو بله خبره کول غواړم. دا د دنیا تاریخ دی چې کله څوک بل وطن ته راشي، که هغه یا مهاجر وي او یا هغه وطن فتح کړی وي، نو که د هغوی نفوس د هغې علاقې د خپلو ځایي خلکو د نفوسو نه زیات وي، نو بیا د هغې علاقې خپل ځایي خلک د دې مهاجرو یا حملورو ژبه، کلتور او رسم رواج خپل کړي. خو که د دې مهاجرو او یا حملورو نفوس د هغې علاقې د خپلو خلکو د نفوس نه کم وي، نو بیا دوی د هغې علاقې د خلکو ژبه، کلتور او رسم رواج خپل کوي. او که داسې ونه شي نو بیا هغه علاقه او ولس د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. لکه د مثال په توګه پاکستان به واخلو. پاکستان ته 3% مهاجر د هندوستان نه راغلل. هغوی خپله ژبه اردو او خپل کلتور په ټول پاکستان وروتپلو. نو نتیجه دا شوه چې 40 کاله لا تېر نه و چې د نمې نه د زیات پاکستان نه بنګلادیش جوړ شو او د باقي مانده پاکستان هم خیر نشته انشاءالله. نو په افغانستان کې هم حق کار شوی دی. ګوره، زه خو وایم چې په افغانستان کې د پښتنو نه پرته دا نور قومیتونه زمونږ ملي وروڼه دي. خو که دوی خپله بقا د لر او بر د پښتنو په نه یو ځای کېدو کې لټوي، نو بیا دا خبره نه د لر پښتنو ته د منلو وړ ده او نه د بر. بیا به ورسره حساب کتاب کوو، ځکه چې ما ته خو خپل تاریخي وطن د اباسین نه تر دامو پورې لوی افغانستان معلوم دی. زه چې کله په کال 2019 کې په افغانستان کې وم، نو ماله د ډاکټر عبدالله یو مشاور راغلی و، ډېر په لوی افغانستان مین و. نو هغه ماته ویلي و چې د افغانستان د اجرایي په ریاست کې تقریبا 50 کسان سیاسون او جنگي سالاران ناست وو. نو ما ورته ستا او ستا د لوی افغانستان په اړوند خبرې وکړې چې پکار ده چې موږ د لوی افغانستان په خاطر د ټکر صاحب مرسته وکړو. نو هغه وایي
چې سیاسون او جنګسالارانو ټولو د خپلو ګټو په خاطر د لوی افغانستان سخت مخالفت وکړو. ګرانو افغانانو، ورونو، خویندو او بچو، زه په دنیا کې ګرځېدلی یم. 45 هیوادونه مې څو واره کتلي دي، خو ما د لوی افغانستان لمنه ټینګه د ځان پورې نیولې وه. خو چې زه خپل وطن افغانستان ته درغلم، نو د لوی احمدشاه بابا د وطن د لوی افغانستان لمنه زما دپاره ډېره زیاته تنګه وه. زما پکې د یو کټ او د یوې بسترې ځای هم نه و. اوس یو ځل بیا پاکستان د قبر په غاړه ولاړ دی. د پاکستان ټولې ادارې مکمل طور تباه دي، اقتصادي طور تباه او برباد دي. خلک د فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او د عدلیې نه کرکه کوي چې پاکستان د دوی په اوږو باندې ولاړ دی. نن دا درې ستنې په پاکستان کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. اوس موږ افغان ولس او دولت له بیا دا مقابلات راغلې ده چې په خپله ځمکه ورچو او د اباسین پورې خپله ځمکه د پاکستان نه ازاده کړو. او زه د محکوم افغانستان پښتنو ته وایم چې تاسو کله لاهور ته د عمران خان کور ته لاړې، نو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر، د پولیسو مشر او مریم نواز وویل چې دلته پښتانه دهشتګرد راغلي دي. د پنجابي فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیې پاکستان وران کړو، خو بنګالیانو له اختیار ورکولو ته تیار نه و. او اوس د عمران خان په شکل کې دا درې واړه ادارې خپل مرګ ویني. نو د عمران خان د میز نه اړولو پسې لګېدلي دي، حالانکه هغه په لاهور کې اوسېږي او پښتو ورله هم نه ورځي. نو زما د کوڅې پښتونخوا خویندو وروڼو، هغه هغوی نشي زغملی، نو تاسو به څه وزغمي؟ نو په دې وجه اول خو زه د محکوم افغانستان وروڼو خویندو ته وایم چې په درګۍ، مردان، نوخار او نور ځایونو کې چې د دې پنجابي لنګمارانو کومې چوڼې دي، نه اول خو په هغې باندې وروخیږئ او د محکوم افغانستان یې وشړئ چې په اصلي معنو کې هم دوی دهشتګرد دي. که یو د اټک پل بند شي، نو لوی افغانستان جوړ دی. زه دا خپله نننۍ بیانیه په دې شعر ختموم: د سحر نور به د خیبره خیږي، د سحر نور به د خیبره خیږي، ګینې ورخیږم اسمانونه شلوم. اوس به په لوی الله سپارم، تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران، خوږ، ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.